السلام علیکم. امنیت محبت چینل کې تاسو هر کله د ما تاسو د پاره د محبت یو بل ډیر زبردست او زما ازموده او زما چې کوم استادو د هغه ول تعویز ما تاسو ته راوړلو ولې چې ما ته ډیر زیات میسیجونه په واتس اپ باندې راتل چې د محبت مونږ ته تعویزونه راکا او داسې تعویزونه راکا چې هم ته رزلټ زر راکی او نو هر یو تعویز کې ټیم لګي خدای یو تعویز چې کوم د تا ټیم نه اخلي او دا تعویز چې څومره آسان دی دومره خطرناک دی نو دې د وجینا که تاسو یې محبوب ته کوي تاسو یې پارټنر ته کوي تاسو یې فیملی کې چا د پاره کوي هسبند وایف ته پاره چا د پاره هم د محبت کې دا کوي نو لکه شانتي سوچ ور سمجو کوي چې تاسو ته د تعویز ضرورت وی علي وکي ولې چې ډیر خلک د تعویزونو صرف د نورو تنګولو ته پاره کوي یا د تعویزونو اثرات چې کولو ته پاره کوي نو دې د وجینا د تعویز به تاسو باندې دومره الټا اثر وکي چې تاسو به سوچ هم نه وی کړئ نو دا تعویز لکه سوچ او سمج سره وکي چې تاسو ته ډیر زیات ضرورت وي او مجبور وي بیا دا تعویز وکي په ډیره مجبورۍ کې دا تعویز چې کله کوي نو د تعویز کې د مور د نوم ډیر زیات ضرورت وي اکثر خلک وایي چې مونږ ته د مور د نوم نه راځي چې چاته د مور نوم نه ورځي که تاسو یې انډیوال لپاره کوي که چاته پاره کوي خو چې د مور نوم نه درځي نو دا تعویز تاسو هرگز مکوئ دا تاسو د پاره سم د فائدې نه دی ولې چې نورو کې هو هوا استعماليږي خو دې کې نه استعماليږي دې کې به تاسو اوریجنل د مور نوم معلوموي چې د مور نوم څه دی بیا به دا تعویز تاسو کوي دا تعویز چې کوم ورځي کوي د دې ورځ نه دی مقرر ټیم نه دی مقرر دا سټیم هم تاسو ته اویلیبل وي نو هغه ټیم کې کولای شي د کې د زوال وخت هم څه هغه نشته پابندي چې تاسو به زوال وخت کې نشي کولای دا تاسو ته 24 غنټو کې چې کم ټیم هم ملاوي شي نو دا تعویز تاسو کولای شي خو یقیني پوښتنه سره وکوي اکثر خلک تعویزونه کوي نو بیا ورکه شک راولي چې دا تعویز به رزلټ راکړي او کنه نو بیا ورته تعویز رزلټ نه ورکړي نو د دې وجینا تاسو چې کوم یو هم تعویز کوي نو ها یقیني پوښتنه سره کوي بل چې دا تعویز کله کوي نو تاسو صفه سوتره لباس واچوي ځان پوری خوشبو ولګوي او تر کرسی او سلور وړو صورتونه په ځان باندې چوف کوي او یو دې تنهایی زیب منتخب کوي چې هغه د کی څوک زیرا زینا بیا یو بالکل سپین کا حضر واخلي او تور پین بر واخلي بیا د څنګه چې لیکل شوی دی برنا اونیسا لاندې پوری دا سلور خانی دي او چې کوم لیکل شوی دي او دغه شانتي په تاسو لیکي څه تبدیلی بور کې نه کوي دا چال نشته چې تاسو به برنه چلو کوي یا بلاندې نه چلو کوي خو بهتره ده چې برنه چلو کوي نو دا خده د دې تعویز چال نشته دی چې ما تاسو ته سره چال نه دی خودلې بیا چې کله دا تعویز مکمل شي نو دا په بل طرف باندې واړوي په دې باندې بو الخوب واچوي بیا به تاسو د هلک لپاره کوي جنۍ لپاره کوي د خپل محبوب نوم واچوي که هلک وي نو بین به کوي او که جنۍ نو بنت به کوي بیا به د اهل مور نوم واچوي بیا به تاسو اعلی خوب واچوي بیا به تاسو خپل نوم او د خپل مور نوم واچوي بیا به تاسو یو انډا وړاندې نزان سره کېک دی انډا نو هغه به تاسو لږ شانته اوټه کوي چې هغه پورا ماته نشي ختم نشي چې کوم دی هغه ولا پستکه وي نو مها به تاسو بالکل نه چې کوم ورکی انډا وي هغه به تر تاسو پلیټ کې اچوي سشي کې هم اچوي هغه تاسو کار دی خو چې کوم پټه خوي نو مها به تاسو خلی کوي چې بالکل خلی شي نو د تعویز په مها کې واچوي او چې کلی اچوي نو د پوری لکه شانتي خوشبو هم ولګوي بیا د تعویز په مها انډا پستکی کې ور واچوي او برنه په ټیپ واچو ولګوي چې کوم ځکه تاسو دا سروي کړی وي وهلي وي تاسو نو هغه ځی باندې ټیپ ولګوي چې انډا مکمل بنشي بیا دا هغه ځی ته یو سي چې په کوم ځکه او به بهيږي په ولاړو او بو کې دا تعویز اثر نه کوي چې تاسو دا په ولاړو او بو کې واچوي بلکې چې کوم ځکه او به بهيږي ډيلي هغه ځکه به تاسو واچوي که ها نیر وي که تالاب وي که تاسو سره د سمندر غاړه جوخته وي نو تاسو په بهیدلو او بو کې ور واچوي بیا تاسو کار ختم شو تاسو واپس خپل کور ته راتللی شي بیا دا تعویز جاړي او په د تعویز کې چې تاسو د چا نوم لیکل دی محاکس جاړي د هغه په ځړ کې به تاسو د لپاره به انتها شدید محبت پیدا شي خو بس دا یقین به تاسو پوښت سره کوي اکثر خلک تعویزونو کې یقین کمزوري ساتي او کچری تاسو تصور کمزوري وي نو تاسو د خپل محبوب بلکې چا د لپاره دا تعویز کوي نو د مخه تصویر هم خپل سترګو وړاندې ایښودل شي او که تاسو ته وایي چې مونږ ته دا تعویز تاسو وکا او تاسو روحانيت زیات وي نو تاسو یې بل چاته ورکوي نو د چا د لپاره چې کوي د مخه تصویر خپل سترګو وړاندې ایکدي چې مونږ دا تعویز د کس لپاره کوو بیا په د تعویز مخو خلکو ته رزلټ ورکړي کم یو تعویز هم چې کوي زما والا یا د بل چا والا نو سلور وړو صورتونه وایي تل کرسی په تاسو ځان باندې چوف کوي د تاسو حفاظت لپاره وي تاسو اثر لپاره وي چې د تعویز ولا کم موکلات وي د تعویز ولا کم اثرات وي چې هغه په تاسو باندې الټا او نشي او صفا لباس او ځان پوری خوشبو لګول دا تعویز کی تاثیر پیدا کوي د کې سره چې تاسو سادای او کوي لباس تاسو ښاوي او تاسو ځان پوری خوشبو نه
ولګوي نو بیا به تاسو ته 50% ریزلټ ملويږي د تعویذونو ولا چې تاسو صفا لباس واچوي ورځان پوری خوشبو ولګوي چې کمی کمرې کې کینې نو بهتره ده چې په اغازي کې هم بربتی ولګوي بقایا تاسو ویډیو پورا ګوري چې تاسو په پوهیږئ نو الله تعویذونه کوي چې اکثر خلک ویډیو نه ګوري بیا چې کم تعویذ کوي نو مانه پوښتنه لري نو زه بشمار خلک ماته میسیجونه کوي نو زه هر چاته بل جواب نشم ورکولای نو د دې وجه نه زه ویډیو دا جوړوم ډیټیل سره چې تاسو ویډیو ګورئ تاسو په پوهیږئ چې بیا تاسو مثال مانه په واتس اپ باندې پوښتنې لرئ نو بیا زما د ویډیو جوړولو اړو ضرورت نشو پاتې خو د دې وجه نه زه تاسو ته وایم چې زما څومره هم کتونکي دي چې زما تعویذونه کوي او فایده ته اوچتوي نو هغه د ویډیو درې څلور ځل ګوري چې هغه په ویډیو باندې پوهیږي چې هغه تعویذ کې ورته اسانتاوي وسنتي سره کوي او که تاسو ویډیو نه ګورئ تاسو تعویذ سټینګ کې لیکئ نیم تعویذ تاسو ولیکئ بیا سوچ لرئ چې په تعویذ کې څه ویلیو نو د ځکه تاسو ول چې کم سوچ او هغه ختم شو تاسو د تعویذ د محبوب دی اړخه او تاسو سوچ کې زما ویډیوګانی راغللی نو بیا که تاسو تعویذ مکمل هم کوي نو تاسو ته ریزلټ نه درکې نو د دې وجه نه تاسو په ویډیو پورا وګورئ چې تعویذ په باره کې څه ویل شوی دی تعویذ ول چې کم شریعت دی هغه سدي چې مکمل په تاسو پوه شئ نو تاسو تعویذ ته چې کینئ چې تاسو په یو مخ باندې ولیکئ د تاسو په دماغ کې دا را نشي چې په ویډیو کې څه ویلیو اوس کدی چې تاسو د تعویذ اجازه غواړئ نو اجازه لپاره تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ زما د اړه نه بو زما روحاني اجازه تاسو ته د تعویذ میلاو شي لرم چې تاسو به زما ویډیو خوښ شي وي که خوښ شي مې نو نور ملګرو سره هم شیر کړئ او ویډیو لایک کوئ د سره زما حوصله افزایی کیږي زه به تاسو لپاره نور زبردستی د محبت تعویذونه راوړم چې تاسو ته خپل فائدې وچتوي او بقایا به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې ملاويږم تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم الله حافظ